د یوه کوچني تعمیر جوړونکي لوی خوب. دا دی زموږ او ستاسو د نننۍ شپې د خوندورې کیسې نوم. اوس به تاسو زړه کې سوال وي چې دومره وړوکی کوچنی تعمیر جوړونکی هم وي او که نه؟ نو راځئ چې تاسو ته یې کیسه وړاندې کړم چې تاسو هم پوه شئ چې وړوکی کوچنی جوړونکی څه ډول کارونه سرته رسوي. په یوه بوخت ښار کې یو کوچنی هلک و چې نوم یې ارمان و. ارمان ډېر زړور، زیارکښ او فکر لرونکی و. هغه د 6 کلونو و. لنډ تور ویښتان یې لرل، روښانه او زړه راښکونکې سترګې یې درلودې او همیشه به یې نیلي کمیس اغوست. د ارمان دا خوب و چې د ښار تر ټولو لوړه ماڼۍ جوړه کړي. ارمان به هره ورځ د ښوونځي نه وروسته د لرګیو، تیږو او زړو بکسونو ټوټې راټولولې. هغه ډېر زیار باسه. هره ټوټه به یې په احتیاط سره ایښوده او داسې یې زده کړه چې څنګه خپله ماڼۍ قوي او ثابته جوړه کړي. کله ناکله به توند باد راولګېده او د هغه ماڼۍ به یې خرابه کړه. ارمان به ځینې وخت ډېر خفه شو، خو هېڅکله یې خپل هوډ له لاسه نه ورکاوه. هغه باور درلود چې هره تېروتنه یوه زده کړه ده. یو ځل ښار کې اعلان وشو چې د پارک لپاره د یو ځانګړي ځای جوړ شي. ارمان پریکړه وکړه چې برخه پکې واخلي او خپله تر ټولو لوړه ماڼۍ جوړه کړي. د خپلو ملګرو او ګاونډیانو په مرسته د ارمان ماڼۍ ورځ تر بلې لوړه شوه. ټولو خلکو به په حیرانتیا کتل چې څنګه د هغه خوبونه رښتیا کېدونکي دي. د سیالۍ ورځ راورسېده او د سیالۍ په ورځ د ارمان ماڼۍ په ویاړ ولاړه وه. د زحمت، زیار، صبر او د هوډ یوه نښه وه. ارمان چې خپله جوړه شوې ماڼۍ ته وکتل نو په مسکا شو. پوهېده چې د هغه کوچني لاسونه یو څه جوړ کړي دي. نه یوازې ماڼۍ بلکې داسې خوبونه چې ټول ښار ته الهام ورکوي. نو په ما ګرانو ماشومانو، څنګه وه دا کیسه؟ خوښه مو شوه او که نه؟ اوس پوه شوئ چې هغه کوچنی تعمیر جوړونکي څه کول؟ د کیسې نه مو خوند واخیست او که نه؟ او څه پیغام مو ترې واخیست د دې کیسې نه؟ د دې کیسې نه مطلب دا دی چې د هوډ، زیار او فکر په مرسته لکه د ارمان په څېر تر ټولو لوی خوبونه هم رښتیا کېدلی شي. نو په ما ګرانو ماشومانو، که کیسه مو خوښه شوې وي نو ماته یې په کامنټ باکس کې ولیکئ، او که نه وي مو خوښه شوې بیا یې هم راته ولیکئ. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او تاسو هم همداسې هوډ لرونکي وړوکی کوچنی تعمیر جوړونکي واوسئ. تاسو ته ډېره ښه او خوږه شپه او ډېر جادويي هوډ لرونکي او خواږه خوبونه.